معزز و محترمو، ما آیاتونه د الله تعالی د کتاب مقدس او حدیث من رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان مبارکه وینا وکړه او ملستل تاسو واوریدل. د انبیاء پیغمبران دا داسې یو ناشنا او عجیبه ډله تېره شوې ده چې د هر یو پیغمبر د خپل امت سره محبت هم وي، مینې هم وي او خپل امت لپاره دعاګانې هم کوي او سوچ فکر دی چې زما په دې امت په څه مصائب، څه تکالیف، څه امتحانات راځي او که نه راځي. د قدیمې زمانې نه څونه امتونه چې دي د غټو امتونو لوی پیغمبران، قیدونو ته مې سوچ کوئ، د غټو امتونو لوی پیغمبران لکه دی کې هغه امتونه نه دي شامل چې هغه په تعداد کې کم راغلي دي. لکه مونږ دا نشو ویلی چې امت نوح علیه السلام امت نوح علیه السلام دی او تعداد یې کم دی، د یونس علیه السلام، د ادریس علیه السلام، خو امتونه اکثر څلور غټ امتونه شمارل کیږي. امت عیسوي د عیسی علیه السلام، امت موسوي د موسی علیه السلام، او بیا دا دواړه په شریکه باندې ابراهیمی چې مونږ ټول یو، او امت محمدي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې درېواړو د دې څلورو دپاره دین موسوي او دین عیسوي او دین محمدي او دین ابراهیمی الفاظ استعمال شوي دي او د دې نورو شرایعو لپاره په شریعت کې داسې وضاحت سره داسې الفاظ نه دي استعمال شوي. لکه زما د مطالعې د لاندې ما چېرته دا نه دي لیدلي او نه مې اورېدلي دي او نه مې کتلي دي. که چېرته چا لیدلي زه نفي نه کوم، نه سلبي کولی کوم، چې چېرته چا لیدلي وي یا اورېدلي وي چې شریعت نوحي یا امت نوحي، نو شریعت نوحي او امت نوحي الفاظ زما د وړاندې نه دي تېر شوي او نور علم سمندر دی. تاسو مولیان یې کو چېرته بالفرض علم هم شغلي کړي وي او د ته پته لګي، نو هغه ما ته پته نه لګي، خو ما ته په الحال پته نه لګي. دا څلور امتونه داسې دي چې دا غټ امتونه دي او د دې څلور امتونو متعلق د دوی پیغمبرانو کوشش دا کړی دی چې دوی د را روانو فتنو نه یېرولی دي. تاسو په دې قصو باندې اصل کې لږ رسې نه زه کوشش کوم. ما تاسو ته ویلي دي تورات 15 پارې راغلي دي او شاته کتابخانه کې پروت دی. موسی علیه السلام چې کله وفات کیږي پیر صاحب، نو موسی علیه السلام اخري پاره د تسنیه شرع ورته ویل کیږي. د هغې په 12 نمبر باب کې موسی علیه السلام چې کله روانیږي نو دعا کوي، یا الله تعالی زما د دې امتیانو دپاره د دوی د تره د زامنو نه پیغمبر راولیږ، او نورې دعاګانې هم د یهودیانو دپاره کوي. اوسه پورې هغه یهودیانو ته دعاګانې د موسی علیه السلام جاری او ساری دي، په معنا د دې سره چې بعضې دعاګانې د انبیاء د خپل امت لپاره نه ختمیږي او نه آثار یې نه ختمیږي. عیسی علیه السلام روانیږي اسمانونو ته، نو 12 ملګري د عیسی علیه السلام حواریون عیسی ورته ویل کیږي. دا عیسی علیه السلام ته وایي چې ته ځې نو موږ به چاته پرېږدې، ته چې روانېږې نو موږ به چاته پرېږدې او موږ به د دې امت څه چل کوو؟ نو هغه ورته وایي یو مددګار به د الله رالیږي. د هغې دا تعبیر په انجیل کې په پارکلیت او په پارکلیت سره شوی دی. ابراهیم علیه السلام خو دونه دعاګانې کوي، اللهم ابعث فیهم رسولا، یا الله یو پیغمبر پکې راولېږي. بیا د لنګر دعاګانې هم کوي چې یا الله لنګر یې جاري وساري کړي. پوهېږې که نه لنګر څه ته وایي؟ یا الله تعالی رزق وله ورکړي، ښایسته رزق وله ورکړي چې په خپل ځای کې ناست وي او په خپل هم خوري او مېلمانه هم ورسره خوري. یا الله داسې نو چې په خپل هم خوري او مېلمه هم ورسره خوري، خو لنګر دی که نو ګوره د بچو د نمسو دپاره د امن دعا کوي. یا الله خار مې وله جوړ کړو خو د امن یې کې، یا الله خار مې وله جوړ کړو خو پیغمبر پکې راولېږي، یا الله خار مې وله جوړ کړو خو د فتنو نه په امان کې وساتې، یا الله تعالی بیت الله مې جوړ کړو خو یا الله تعالی د رزق بندوبست ستا لاس کې راغلی دی، ځکه چې دا داسې ځای راغلی دی چې دې کې نه پکې سیند شته او نه پکې نیر شته او نه پکې ډیم جوړېږي او نه پکې غټې چینې شته چې خلک کاش کوي. د آبادۍ او د زرع انتظام په دې کې نشته، نو رزق ستا لاس کې یا الله رزق دعاګانې قبولې شوي.
دغه شانتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دعاګانې کړې دي او ښکلې مزیدارې ښایسته دعاګانې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي دي. بعضې قبولې شوي دي او د بعضې متعلق نس کې راغلي دي چې هغه نه دي قبولې شوي او د بعضې متعلق په نس کې راغلي چې هغه به قبلېږي. ګوره درې خبرې ما وکړې. یو دا دی چې بعضې قبولې شوي دي. د قبلېدو یو دعا دا دی یا الله تعالی زما د امت په ضلالت باندې مه جمع کړې. بیا الله تعالی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اخبار ورکړي چې زموږ امت په ضلالت او په ګمراهۍ نه جمع کیږي. دعا مخکې د دارقطني روایت اول دعا کوي بیا د دعا نه پس اخبار ورکړي چې الله زما دعا قبول کړې ده او زموږ امت په ضلالت او زموږ امت په ګمراهۍ نه جمع کیږي. امت په من حیث الامت په ګمراهۍ نه جمع کیږي. دا یاد ساتئ. دا یو ناشنا کار دی. امت من حیث الامت په ګمراهۍ نه جمع کیږي. د دې څه مقصد دی؟ زه دا یو خصوصیت تاسو ته زه کوشش کوم چې تاسو زه په دې باندې پوه کړم. خو زه د جمعې په اوازونو کې علمي خبرې نشم کولی. د عوام پې بیا نه پوهېږي تکلیف جوړ شي. د دې څه مقصد دی چې امت په اعتبار د کل امت سره په ګمراهۍ نه جمع عیسایان په اعتبار د کل امت سره په ګمراهۍ جمع شوي دي. زه تاسو کوشش کوم په یو د مونږ چې ورته اجماع وي که نه نو عیسایان دې ته کونسل یې وایي. څه وایي؟ کونسل. کونسلا فانتاکیا، کونسلا بریقه، کونسلا پلاک، نیقا ورته ویل کېږي. دا یو غټه کلیسا وه. نیقا نوم یاد ساتئ. د عیسایانو په 72 کې دا شوې ده. اوله اجماع د دوی په سویم کې شوې ده په 72. د ټولې دنیا عیسایانو پادریانو زه به ورته په پښتو کې ویم چې بامبړانو هر څه عیسایان را جمع شو. هغې کې د دوو خبرو تفتیش کوي. یو دا دی چې کوم کتاب سم دی او یو دا دی چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی او که نه دی. دا اوله د ګمراهۍ ابتدا وه. د عیسی علیه السلام 12 ملګرو انجیل لیکلی وی. دا تاسو چې اوس 4 انجیل وایي دا 4 نه دي. ګورئ دې کې یو انجیل اوس راووته ناشنا انجیل دی. انجیل برنباس ورته ویل کېږي. څه وایي ورته؟ برنباس. انجیل برنابا ورته بعینه د قرآن د تعلیماتو مناسب دی. انجیل البرنابا، انجیل د برنابا. برنابا اصل کې برنابا دی او موږ ته برنباس وي. اردو کې ترجمه لري. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم دی. پکې تاسو سوچ کوئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برج په مکه کې به پیدا کیږي. د آمنه او د عبد الله د کور والا به دا پلان کې سمې صفات تصریحات کړی دي. دا انجیل برنابا او دا ټول برنابا یا برنباس د عیسی علیه السلام په 12 ملګرو کې دا ملګري راغلي. دا نوم یاد سات. عیسایان مولیان چې کله راغون شو اوله الله تعالی د ګمراهۍ بس حب دنیا پکې راغلی او الله ګمراه کو. نو دا کوم انجیلونه چې د دوی د طبع مناسب وو دی په میز باندې کېښودلو. دا کوم چې د طبع مناسب نو 12 نور دی په کېښودل. نو چې کېښودل نو چې دا میز به داسې ړقو. ته سوچ وکړه دا نه د عقل تقاضا ده نه د فکر وي. دا میز به داسې ړقو. د دې میز نه چې کوم پرېوتل نو دا به په ناحقه یو چې په دې میز باندې کوم پاتې شو دا به په حق یو چې کوم د دوی خوښ و هغې ته یې لاندې چرې کېښودلي نو خامخا هغه به بیا هم ړقولې هغه کوم چې حق و هغه پرېوتل. دا یاد ساتئ. ګورئ کوم چې حق و هغه پرېوتل. کله ناکله ګورئ کله ناکله بعضې اشیا به په خپل کرامت سره پیر صاحب مبارکه ګورئ نو ثابتې. ګورئ د الله قدرت ته به یې پرېږدئ. ګورئ د الله قدرت دا خبره به ماته یادوي. شاه عبدالعزیز زمانه وه. شاه عبدالعزیز ډېر لوی سړی راغلی. زمونږ طایفة دیوبندیه حضرت انور شاه کشمیری صاحب او انوار الباری لیکلی دي چې زمونږ طایفة دیوبندیه د حضرت شاه ولی الله صاحب په افکارو نه ده روانه. مونږ خاګر چې وایو چې شاه ولی الله شاه ولی الله شاه ولی الله په افکارو نه ده. هغه کې تفردات راغلي. زمونږ طایفة دیوبندیه د شاه عبدالعزیز صاحب په افکارو باندې روانه. ډېر زیات پوه سړی راغلی. علم کې هم د پلار نه زیات و. دا زه ناشنا خبره کوم مولیانو تاسو پې نه ده. شاه عبدالعزیز صاحب په علم کې د خپل پلار د شاه ولی الله نه زیات. انور شاه کشمیری صاحب تشریح کړې ده چې طایفة دیوبندیه دا په افکار او په فکر او په منهج د شاه عبدالعزیز صاحب روانه ده. د شاه ولی الله صاحب تفردات دي. څه دي تفردات؟ تاسو په دې نه پوهېږئ.
پلان کې تفرد او پلان کې تفرد او پلان کې تفرد او د شاه عبدالعزیز صاحب تفردات نشته سیده د جمهور سره روان دی چې سیده د جمهور سره روان دی زمونږ هغه خلک خوښ راغلي چې هغه د جمهور سره روان او چې د جمهور نه اخوا دی خوازي نو موږ د ابن حمام تفردات نه منو موږ د عبدالحی صاحب تفردات نه منو موږ د عبید الله سندي تفردات نه منو موږ د هر چا ذکر نه کله په درس کې موږ خپل پلار تفردات نه منو خپل کار دی کوي موږ به د شریعت د جمهور د قولونو سره ځکه نو حضرت شاه عبدالعزیز صاحب داسې ناست خلکو رامنډې کړي ویل شاه عبدالعزیز صاحب ویل ته شیان راغلي دي او انجیل او بایبل وسره په لاس کې دی وایي چې به د بایبل به مرچو اورته او دا قرآن به مرچو اورته چې کم پاتې شو بس هغه به په حق یو چې کم نه پاتې شو هغه به په ناحقه باندې راغی خاندار حدیث کې راځي د بیهقي حدیث دی که قرآن دې په چمړه کې نه ورواچو اورته دې ورواچو نه به سوځي قرآن دې په چمړه کې وتړو او اورته دې ورواچو اوس ته شا به دا وکړه کامړه کې قرآن راواله او تنور ته واچوه چې راورچوتې راوچتې الله دې نه کړي الله دې نه کړي الله دې نه کړي الله دې نه کړي ګورې ږیره به پروت وي به پوهېږې د دې نه څه مقصد دی قرآن چې د دې چمړه کې واچوه وګوره تعویل یې دا حضرت ابن عربي صاحب وایي چې قرآن د دې چمړه کې ور واچوه د خپلې د بدن چمړه کې د قرآن ور واچوه او عمل دې پې وکړو دا چمړه به الله تعالی د جهنم د اور نه په امان کې وساتي څونه ښکلې تعویل یې راغلی تعویل سم تعویل راغلی خلک راغلي وایي شاه عبدالعزیز صاحب یا شاه رفیع الدین صاحب عیسیان راغلي دي وایي چې قرآن راوالی او تورات راوالی دواړه به ورته ورچوي ښه دا وایي اولیاء الله بزرګانو له الله کشف ورکړي وي نو موږ یې منو چې څوک یې نه مني نه دی مني که نه دا خو 2023 دی هلکه زه بل طرف ته روان یم زما مقصد بل شی ووري زما مقصد د باجوړ د مظلومانو کې یو دوه درې خبرې وي نو روایاتو کې راځي شاه عبدالعزیز صاحب چې کله ورغی وی قرآن اچوی ورته او انجیل اچوی ورته چې کوم پاتې شي هغه به بیا په حق وي وی دا خو اسانه ده راکړه دا قرآن شریف دې سینې پورې داسې ونیو اوس تاسو سوچ کوئ چې تاسو قرآن ورته وراچوئ دا مړه علي نه وی راکړه دا قرآن شریف دې سینې پورې ونیو او عیسیانو ته وی تاسو د خپل انجیل دې سینه پورې ونیسئ او بد دا دومره ته هم وردانګه او زه به هم وردانګم که ته یې وسوځولې خو ته په ناحقه یې کو زه یې وسوځولم زه په ناحقه راغلی دا ایمان راغلی عیسائی ریوس گیرو لگا ہوا چنا ماما گوری دیتا دے نیم تھا یا اولی ریوس گیرو لگا ہوا پا انجیل بانے مسالے دا سی مسالے لی چی پوری کی اگا اورنالی بیا شی پا انجیل مسالے لگا ہوا لے دا عیسائیان دی ظالمانو دی مجموع من حیث المجموع دی نیقا پا قونسل کی خراب شو خو یہ استاسو خصوصیت الحمدللہ داری چی تاسو با مجموع من حیث المجموع نخرابے گے انشاءاللہ دا یا دعا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کې راځي مسلمه سے فرمایي دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خبر از خپل ځان سم کم شي مقصد دغه ته راوړم او مسلمه سے فرمایي دو روایت دي دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سجده ورغله بيو چچ په خنداش دویم روایت دار دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نائم او دور پاسه د خوب نه لغون چې د خوب نه را پاسه خندلې بیا سجده ورغله بل روایت بیا دا سلوغون ته شو بیا چې را پاسه بیا په خندا بیا سجده ولګوله یا بل روایتدار چې لوګم ته ودو شو چې راپاسې چې روچت شونو خفګان کې مبتلا راغلی چې خفګان کې مبتلا ام المؤمنین ته تپوس کوي حضرت ام سلمہ ته تپوس کوي یا د الله پیغمبر اول راپاسې د خوشاله وي بیا راپاسې د خوشاله وي بیا راپاسې د خفه وي ولی خفه راغلی وی اول من الله نه سوال وکړه چې یا الله پاکه زما امت د مجموعي قحط نه په امان کې وساتي چې قحط راشي او زما امت ته لوږې د وجې نه ټول هلاک شي الله تعالی د دې نه په امان کې وساتي الله دعا قبول کړه خیر انشاءالله د لوږې به نه مرې انشاءالله دا دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او کله نه کله به کمې راځي کله به 1200 ته رسي او کله به 1300 ته رسي او کله به 3000 ته رسي او کله د الله د خیر کې اوس خو حکومت ختم شو اوس به کې پیر صاحب څه کوو نو یم ما پسې ځان لارې پخې وي نو یم ځان لارې خیر پکې واچوي خو نور دی پکې یو غلامو د آقا نه ډېر تنګ یو غلامو د خپل آقا نه تنګ و نو د آقا نه تنګ داسې و چې آقا به یې ډوډۍ خوړه نو دته به وی چې دا ببوزي والا او ماته وها نو دې تنګو
وی خدای دې غر که ته ډوډۍ خورې او ما ته نه وایې چې ډوډۍ راشه وخوره وی یا الله دا ډېر ظالم دی ما نه دنه خلاص کړه یا الله ډېر ظالم دی ما نه دنه خلاص کړه چې هر څه یې کړو چې بیا بل لاس ته ورغی نه هغه به ډوډۍ خوړه او ده ته به یې ببوز هم راته واخه دی به ببوز هم په ګرمۍ کې به ناستو بیا دوا شروع کړه یا الله د ده نه مې خلاص کړي یا الله د ده نه مې خلاص کړي چې د چا ته لاس ته ورغی هغه به بیا ډیوه راغستې او د ده په سر باندې به یې ښودلې وه که وړقې دی نو ګورې دا سر باندې ما زه ډوډۍ خورم پې او یو سړي وي دعا وکړه یا الله پاکه اس بچې راله یا الله پاکه اس راله راکړي اس راله راکړي حکومت لښکر یې داسې تېرېدي یو اس به لنګه شوې وه او حکومت خو حکومت الله دې په امان کې وساته بس حکومت والا اس په لنګه شوی او دی مولا سوال کړی یا الله اس راله راکې بس دا اس بچیو دی سټ ته ورته ورواچو چې شابه دا اوس مونږ سره یو صدا خو تلی نشي هغه یا الله پاکه ما خو لاندې غوښتلې او ما خو باندې نو غوښتلې دا خو د لاله د لاندې په ځای باندې باندې راکړه سټ ته دې راته وخېږه نو هسې نه چې ګورې نه نورم سټ ته وخېږي ګورې ښه الله دې په خیر کړي الله دې پکې رحم واچي نو حضور صلی الله علیه وسلم دعا کوي نو د لوږې به نمرې انشاءالله او لږ کمې ممې به راځي چې کمې راځي خفه کېږي هم خدای کو که نه کمې که راځي نو دونه مالدار یې که نه چې د پیسو نه څښاش وې ګورې خفه کېږي هم هلکه وایي که نه ګلاب ګل څښاش وې د دې پیسو نه که نه وایي شکر دی که نه شکر به بس ښه پیسې د الله درکړي دي که 5,500 روپۍ ته هم تر وړه ورسي نو تاسو بعضې خلک بیا وایي خو موږ په دې مزدور کارو خفه راغلي وو په چا راغلي خدای 200 دیاړې وي زه په دې خفه یم نور په دې مالدارانو نه خفه کېږم په ګلاب ګل جي نه خفه کېږم 15 ټرکې چورلي را چورلي دله به الله پاک ورکوي خو چې د سره کم ډراور دی او د سره کلنډر دی په هغه باندې مېړه خفه کېږي الله دې د هغه کار برابر کړي بیا حدیث کې راځي وي دویم د څه ته به وي دویم تپوس دویم سوال مې دا وکړه چې یا الله پاکه زما د امت په خسف او په نسف او مجموع من حیث المجموع د مخ په بدرېدو کې چې مخونه نه ټولو مسه چې د دې نه په امان کې اوسات مخونه به هم نه مسه کېږي اگر چې بعضې د وابي او د پنجپیري بچي به داسې سقام مخ نیولي وي که نه چې ورته ګورې نو ته به وایې چې دا څنګه بې رونقه مخ یې نیولې لکه داسې یې ګورې داسې یې ګورې خفه کېږي د قادیاني د مخ نه پته لګي چې دا قادیاني د وابي د پخ ته پته لګي چې دا وابي دی د پنجپیري د مخ نه خو به پخوا ډېره پته لګي د خدای خبر چې اوس کرم برم استعمالي که څه چې الله غلی پخوا به موږ چې پنجپیري ولید په 500 کسانو کې به موږ ته پته لګېده چې دا د وابي بچې پنجپیري راغلی ډاکټر صاحب اوس لږه ګزاره کوي کریم بریم مه کړه د هر زامن ګزاره یې کړې ده خو مخ به یې بې رونقه راغلي وي یاد خو مجموع من حیث المجموع به الله پاک انشاءالله ستاسو مخونه نه مسه کوي دا دعا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دریم کله ته دعا کوي نو مسید استاد دعا چې کله کوي را پاسېد خفه او مثاله ما صاحب ته تپوس کوي ولې وایي دریم هم دعا مې دا وکړه چې یا الله پاکه د خپل منځ د قتل او د قتال نه په امان کې وساتې د خپل منځ د جګړو نه په امان کې وساتې د خپل منځ د فساداتو نه په امان کې وساتې د خپل منځ د یو بل د وجلو نه په امان کې وساتې د خپل منځ د زمال پاس دي د خپل منځ د ټارګټ قتل نه په امان د خپل منځ د مسلمانانو د یو بل د دماکو نه په امان کې وساتې او د نفرتونو نو د نفرت اظهار چې په قتل سره کېږي دا زمال پاس دي د هغې نه په امان کې وساتې الله تعالی دا دعا زما قبوله نه کړه دا د حضور صلی الله علیه وسلم زه به ده ووایم چې دعا الله نه ده قبوله کړې خو الله دې مونږ په امان کې وساتي حدیث کې راځي ما شپږ ځای یې داسې په حدیثو جمع کړي دي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اعوذ نعوذ بک من یا الله پاکه با د پلانکي شي نه په امان کې وساتي د پلانکي شي نه هغې کې یو شي حرج راغلی بعضې الباري حرج وایي په فتحې درې سره بعضې په سکون سره یا الله پاکه ما د حرج نه او یا دا دی چې حدیث کې راځي زیادت الحرج به راشي حرج څه شي راغلی دی وي قتل راغلی دی یا کثرت ته قتل راغلی دی زه حیران شم کله ناکله ګورې چې سړی په جومات کې نه ناست یو دماکه په هغه باندې وشي او سړی تلاوت ته الله د کتاب کوي او دماکه په هغه باندې وشي او سړی د الله د کتاب او تقریر کوي علما قاریان حافظان دا څنګه زړه راغلی دی د دې ظالم چې ته مسلمان بې ګناه وجنې الله تعالی به دا آفت ګورې ستا په کور باندې مسلط کړي
او د ټولو نه غټه خبره ده چې دا کافر نه دي، دا مسلمانان دي وره. او چې څوک داسې مسلمان بې ګناه وجني ډاکټر صاحب الله به تې تپوس کوي. بس د ټولو نه غټه خبره. څونه ښځې به کونډې شوي وایه که نه؟ ښځې به کونډې شوي که نه وی؟ څونه ځوانان به په دې کې مړه شوي راغلي. دا یوازې دا نه ده، دا یوازې باجوړ نه دی، دا په پېښور کې، دا په چارسده کې، دا په اسلام آباد کې، دا په کراچۍ کې مونږ د هر مؤمن د قتل مذمت کوو. ګورې د الله نه یره پکار ده. ګورې یره وکړې د الله نه بې ګناه خلق وجل، دا د الله په دربار کې عظیم الشان ګناه راغلی ده. ګورې الله د دې نه الله په امان کې وساتي. روایاتو کې راځي سړی چې قتل وکړي که نه، دې کې درې څیزونه راغلي. یو دا دی چې سړی قتل وکړي نو د الله حق ورسره راغلی دی. یو دا دی چې سړی حق قتل وکړي نو د وارثانو حق دی. او یو دا دی چې سړی قتل وکړي نو د دې مقتول دا بې ګناه چې مړ شوی دی د ده حق راغلی دی. تاسو به چېرته اورېدلي مونږ مولیان خو تاسو ته وایي چې هلکه ګورې قتل په دغه نه ماف کېږي، په توبه نه ماف کېږي، قتل په توبه ماف کېږي. دا یاد ساتئ ښه چې څوک قتل وکړي او توبه وباسي نو ماف کېږي. خو کوم څه ماف کېږي؟ قتل په توبه ماف کېږي، خو د الله حق په توبه باندې ماف کېږي. تفسیر خازن لیکلي دي، حدیث کې راځي، روایاتو کې راځي. بني اسرائیلو کې یو سړی د دې نه هم دا پته لګي او هغه 99 قتلونه کړي وو، یو کم 100 قتلونه یې کړي. بس پړ کې یو خبره راغله چې الله پاکه توبه وباسه. هغه را روان شو، یو مولا له ورغی، یو راهب له ورغی، یو پیر صاحب له ورغی. هغه بس ناستو راهب مولا پیر صاحب وی ما خو 99 قتلونه کړي دي او زه اوس توبه وباسم. وی ښه 99 قتلونه کړي دي، خدای دې غرق که تا خو الله نه بخي، سم به دې ورشتی کوي. وي ښه ورشتی کوي به مې، دا الفاظ د حدیث تلي خاص روایت بالمعنا دی. وی ښه ورشتی کوي به مې، نه مې بخي وي، نه دې بخي. ودې چې تا خو پکې عمر واچومه کنه، سله مې برابر کړه. سلې چې کله برابر کړه بیا ورته چا وی خدای دې غرق کړه، دا خو دې سل کړو. خو هغلته ورشي یو بل مولوي صاحب ناست دی، هغه داسې سختې خبرې نه کوي. دې په نیت ته توبې سره هغې طرف ته روان شو. چې ته سوچ وکړه چې په نیت ته توبې سره روان شو، خو توبه وشوه که نه؟ چې په نیت ته توبې سره روان شو، حکیم صاحب توبه وشوه، په نیت ته توبې سره روان شو. چې کله رسېده هغه کلي ته بس ساتې واغسته. د رحمت فرشتې رالې، د عذاب فرشتې رالې. د رحمت فرشتو وي روح یې مونږ، د عذاب فرشتو وي روح یې مونږ. الله تعالی یا فرشتو له لاړل د فیصلې دپاره. غټې فرشتو یا الله تعالی حکم وکړه چې ویې ګورئ که چېرته قدمونه حق د نیکۍ طرف ته ډېر تللی وي نو هغه طرف یې قوي دی، او که نه دې خوا ډېر راغلی وي کم راغلی وي. فاصله ناپ کې کوم طرف ته تللی دی چې فاصله ناپ کړه هغه طرف ته قریب راغلی، او د دې څو قدمونو د وجه نه وله الله تعالی خیر ورکړه. وړه خبره خو نه ده. نو یو دا دی چې توبه وباسي نو د قاتل توبه الله تعالی معاف کوي، ګناه الله تعالی معاف کوي. خو چې 15,000 توبې وباسي که نه، خو د وارثانو حق الله نه معاف کوي. څه ما ته ګوره لکه د وارثانو حق الله تعالی نه معاف کوي. وارثان پېژنې؟ د زوی حق، د لور حق، د ښځې حق، د یو مقتول سره، د یو شهید سره، د دې ټولو حق متعلق راغلی. نو د وارثانو حق په جرګه معاف کوي، په دیت باندې به معاف کوي. په شریعت یو ښکلی حکم رسي، څه وایي ورته لکه دیت، پیسې به ورکوي. او چې جرګه هم پکې وشو، توبې هم پکې وباسي، نو بیا به د مقتولو دا کوم سړی چې شهید شوی دی دا به د عرش د لاندې ودروي او د دې سټ او د دې لمنې نه به یې نیولي چې الله تعالی ما ورته خپل حق نه دی معاف کړی. نو د قیامت په ورځ به د خپل حق تپوس مقتول او شهید یا هغه کس چې وجل شوی دی هغه به په خپله باندې کوي. تفسیر حازم لیکلي. نو څونه خلک به دې په لمنه پورې نښتي. حدیث کې راځي یو کس راغی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناستو. حضور صلی الله علیه وسلم وی فقیر پیژنې مفلس پیژنې؟ وی دا الله پیغمبر فقیر او مفلس او غریب دی ته ویل کېږي چې چا سره پیسې نه وي نو موږ وایو چې دا غریب دی، چې چا سره پیسې وي موږ مالدار وي. نه، مفلس دا نه دی. مفلس هغه دی چې خود ډېرې نیکۍ د آخرت یوړې، دا منګي راډک کړي دي د دنیا او دا تهجدونه دي او دا عمرې دي او دا تسبیح دي، خو د خلقو حقونه یې وخوړل. او قیامت کې دا ټولې منګي د نیکۍ کوله وکړو. خو پیر صاحب هم راغی 15 ته واغست، ډاکټر صاحب هم راغی 6 ته واغست، غیبت یې ورپسې کړی، پیر صاحب هم ته واغسته، مفتی صاحب هم ته 200 واغسته. چې خلکو تقسیم وکړو نو دا یک تنها پاتې شو، یو یې نیکۍ هم نه راغلی. دا اصل کې غریب او مفلس راغلی دی. نو چې ډېرې نیکۍ سړي وکړي او د قیامت په ورځ باندې چې په دې ګناهونو کې نه لاړ شي نو د الله په دربار کې به خوار او زار ولاړ وي. الله دې موږ د دې نه په امان کې وساتي.
حکومت ته هم پکار دي چې د خپلو رعایو مسلمان ته پکار دي چې رحم په ځان کې پیدا کړي. مؤمن خو وایي دي ته من سلم المسلمون من لسانه و یدي. مؤمن څه ته وایي؟ امام بخاري باب منعقد کوي. مؤمن دې ته وایي چې ستا د ژبې د ضرر نه خلک په امان وي. مؤمن دې ته وایي چې ستا د لاسو د ضرر نه خلک په امان وي. چې د ژبې او د لاسو د ضرر نه امان نشو. د صوفیو رائے داره چې تصوف دې ته نه ویل کېږي چې اوږدې تصویر حواله والله لا تصوف دې ته ویل کېږي چې ستا د ژبې او د زړه او د لاسو او د خپو او د دماغ او د چالونو د ضرر نه خلک په امان راشي. بس دا د ټولو نه عظیم ترین اسلام راغلی دی. مونږ د دغې باجوړ د حسانحې غندنه کوو. ما تیر جمعه کول خو مانه بالکل ایره شو، مانه دماغونه کله نه کله خبروزي. دعا کوو د الله دربار کې چې دا څوک شهیدان شوي دي دا د الله تعالی وبخي. الله بخښلي هم دي خو الله دې وبخي. څوک چې پکې زخمیان دي دوی له د الله تعالی صحت کوم کورونه چې پکې خراب شوي دي روان شوي دي د یو انسان په مړ کېدو سره تاسو ګورئ خپل کورونو ته سوچ وکړئ. خپل کورونو ته سوچ وکړئ. په یو کور کې ګوري د ګټې کله نا کله صرف 15 خولې ورپسې وي، 10 خولې ورپسې وي او د ګټې یو سړی راغلی وي. ګورې هلکه داسې ده که نه؟ ښځه وي، بچي وي، وروڼه وي، داسې وروڼه چې هغوی د کار کسب نه وي، صرف تا ته کتل راغلی وي. 10 خولې راغلي او 10 خولو ډکولو والا ذات الله حقیقي دی، خو د 10 خولو ډکولو والا مجازي دا یو کس را او دا الله چې دا 10 خولې به څه کوي؟ دا به خیرې کوي د الله دربار. دا 10 خولې چې تا د رزق نه محروم کړې که نور هسې نشي کولی دا به د الله په دربار کې خیرې کړي چې یا الله چې چا زما دا رازق مجازي خراب کړی دی یا الله تعالی هلاک او تباه کا برباد کړي. نو چې په سونو خولې په تا پسې خیرې وکړي نو الله به دې تباه برباد کړي. نو لږ رحم پکار دی، په ځان هم رحم پکار دی، په دې ملک هم رحم پکار دی، په مسلمان هم د خپل آخرت خیال پکار دی چې چا د آخرت خیال وساتي انشاءالله داسې ناکاره کار به الله د لاسه نه صادروي. الله پاک ته داسې شرمونو پرځولو تکالیفونو نور موږ په امان کې وساتي. الله دې د رحمت او د خیر فرشتې په دې وطن کې د ټولو مسلمانانو په وطنونو کې یو موږ ګورې دا نه وي. دا بعضې خلک کوي 14 اګست مناو، زه په دې خلاف یم. 14 اګست مناو کې خو موږ ویو چې 14 اګست باندې دا وطن د اسلام دپاره جوړ شوی دی، په دې کې د اسلام زنده‌باد وي. موږ به 14 اګست مناو. ګوري ښه چې څوک کوي 14 اګست نه مناو دا هم د شیطان زوی راغلی. دا د پښتون او د پنجابي لړۍ نه ده چې دا د پښتون او د پنجابي لړۍ ده. دا د پښتون او د پنجابي لړۍ نه ده، دا د شیطان او د رحمان د قوتونو لړۍ ده. تا او پښتون او پنجابي په خپل منځ کې چي زما پنجابي نوم بدي شي خو زما په عصبیت باندې نه بدي کېږي چې هغه پنجابي دی او زه پښتون یم. زما صرف په دې بدي شي چې مونځ اودس نه کړي د ظالم زامن، روژې نه نیسي د ظالم زامن، مخونه یې سقاسقا نیولي وي، ګیر یې نشته، اودس یې نشته، چاردامونه یې نشته، خیراتونه یې صرف په زیارتونو شته او مولیانو نه ورکوي. په ما باندې نوم د هغه بدلږي خو په عصبیت باندې نه، په نسل پرستۍ باندې نه. ګورې صرف د الله د دین دا د پښتون او پنجابي جګړه نه ده، دا د شیطان او د رحمان د لښکرو جګړه راغلې ده. الله تعالی دې د خیر او برکت درکړي او د شرونو آفتونو نه الله تعالی سره د په امان کې وسات. یا الله رحم وکړي. حکومت خو ختم شو، ما راته وې د غلام قصه نه شکر ده چې ختم شو. زما خدا دونه بدي شي څوک مې بدي شي. دا نواز شریف خفه کېږي، ما دا عمراني مې بدي شي، دا د سړي زوی خو نه دی راغلی، خو دا بل مې بدي شي. دا نواز شریف زما د عمران خان هم ډېر بدي شي. ته به دا یا منې یا نه، زما د نواز شریف او د شهباز شریف د عمران خان نه زیات بدي شي. هغه یو خان ناستو بیا کته کې او زمونږ د علاقې د خانانو چې به چرس فسکل کړو د حجرو کې به ناست نو دا بړي سي به سره ناستو، دا نوکران به سره ناستو، نو دوی به کله نا کله د خانانو ورته تپوسونه کول. نو د علاقې نوم نه علم بیا خلک رانه خفه کېږي. نو دا خلک حجره کې ناستو نو تپوس ته کوي څنګه چل دی لکه مونږ څنګه خلک راغلي. مونږ د علاقې د نوابان او چودریان او دا غټان څنګه خلک راغلي. یاره صاحب که یو نه خبره د توکم حق خبره د توکم نو خفه کېږي خو نه که نه. وایي نه خفه کېږم. یاره صاحب د بد خنزیر په زامنو کې د سړي زوی وي نه وي. پرې پوهېږې د بد خنزیر په زامنو کې د سړي زوی نه وي. ګورې خفه کېږم. دا د بد خنزیر زامن دي. ګورې دا ما ته د یو خرق وګونه ښکاري. ګورې که عمران خان دی او که نواز شریف دی او که شهباز شریف دی
او کو دا وزیر اعلی اوسو دا ټول د یو خره غوږونه دي صرف ما خفه کېږي موږ ورې زه عصبیت نه کوم خو ما ته صرف مولا عمر د افغانستان د سړي زوی ښکارېده نو راته ټول د خره زامن ښکاري خفه کېږي موږ ورې یو مولا عمر راته د سړي زوی ښکارېده چې ودرېده وایي یو مولا عمر راته د سړي زوی ښکارېده او دا نور چې شمشه لک دا نور چې کله وایي ټک زه ورته کله وایم چې وایي ټک د بره چې راشي ملأ الاعلی نه ده تا یو ستاسو عرش معلی دی یو ستاسو د صوفیانو عرش معلی دی یو ستا د حکومت عرش معلی دی ستا د حکومت ستاسو عرش معلی خو دا فیض را روان دی د لطیف پلانو د ستا د حکومت عرش معلی واشنګټن او پینټاګان راغلی دی چې ستا د واشنګټن او پینټاګان نه وایي ټک نو وایي ټک او چې وایي نه ټک یا تش تله نه ټک زما پیسه خدای دې وي ملک داسې غر کړي چې اتله ځله غر کړي ما ته یو د مسلمان او د سړي زوی دا یوازې مولا عمر ښکارېده او دا مولا عمر د الله په پاکستان کې پاکستاني مولا عمر الله تعالی یا الله رحم وکړي کرم وکړي تکلیف مصیبت نه په امان کې وساتي د دواړو جهانو خیر راکړي د دوانو جهانو برکت راکړي یا الله پاکه د وطن کې د شریعت نظام راولي یا الله تعالی زمونږ آخرت ښه کړي یا الله تعالی زمونږ په زړونو کې د دین او د اسلام جذبه پیدا کړي یا الله تعالی زمونږ په دې زړونو کې د مسلمان محبت واچي یا الله تعالی د خپل من د جنګونو او شرونو او فساداتو نه په امان کې وساتي چې څو ګناهونه هم کړي هغه راته معاف کړي یا الله تعالی علم نافع کامل سره د ورا سره د تقوا سره د خیر او د برکت دا زمونږ د ټول نصیب کې ټول عالم اسلام چې یا الله تعالی دې ته خیر ورکړي او ټول هر ځای کې چې مسلمان دی یا الله تعالی عزت نصیب کړي او ذلت او د شرمولو په امان کې وساتي وصلی الله علی خیر